سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. د حسنین مور په خپلو خبرو کې څه ویلي دي. هغه هلک چې د ټیک ټاک په شوق کې دومره لرې لاړو چې خپل پلار یې هم قتل کړو، په مور باندې هم ډزې وکړلې، هغه اوس چې په پولیسو سره دی په تاڼه کې دی. د هغه مور چې په هسپتال کې وویل کېږي چې هغه کور ته وړل شوې ده، بیان یې ورکړی دی او یا داسې هم خبرې کېږي چې مور سره یې ملاقات کړی دی. ټول تفصیل به تاسو هم دلته وګورئ. درنو دوستانو، موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ. حسنین ماشوم به تاسو ډېر ښه پېژنئ چې د څو ورځو نه د هغه په باره کې خبرونه په سوشل میډیا باندې ګرځي کوي او ویل کېږي چې هغه خپله مور وجلې ده، خپل پلار یې وجلې. خو قدرمنو دوستانو، مور یې نه ده وجلې، په مور باندې ډزې شوې وې، مور یې بچ شوې ده. د هغې 3 اپریشنې هم شوي دي. ویل کېدل چې هغه د دې مرګرې هسپتال ته وړل شوې وه او د هغې نه پس چې کله د هغې 3 اپریشنې وشولې نو هغه د الله په فضل او کرم سره بالکل روغه جوړه شوله او اوس کور ته وړل شوې ده. د هغې ورور په خپلو خبرو کې ویلي دي چې موږ خپلې خور ته نه وایو چې ستا خاوند یعنې د حسنین پلار مړ شوی دی، ځکه چې په هغې باندې څه چل ونه شي. بله اړخ حسنین باره کې داسې خبرې کېږي چې هغه خپلې مور سره میلاو شوی دی، مور سره یې خبرې کړي دي. قدرمنو، که تاسو ته معلومه وي نو څو ورځې وړاندې د هغه سر ویښتان هم کټ کړی شوي وو او ډېر داسې خبرونه هم راتلل چې هغه ډېر زیات خفه دی، خپلې مور پسې هم خفه دی، خو د خپل پلار په باره کې هغه څه داسې خبره نه ده کړې. تر کومه حده پورې چې هغه مور سره د میلاوېدو خبره ده یا د مور د بیان خبره ده، نو د دغه خبرې لا څه حقیقت نه دی معلوم، ځکه چې مور ته یې لا خبرې نه دي ښه چې هغه دومره د بیمارۍ په حالت کې چا سره انټرویو وکړي، چا سره خبرې وکړي. نو موږ غوښتل چې په دې تفصیل په دې خبر باندې تاسو هم پوه کړو چې حقیقت داسې دی. د ویډیو د کتلو مو ډېره مننه چې تاسو موږ سره تر اخره پاتې شوئ. خوشحالي مو غواړم خپل نظر سره ضرور شریک کړئ. که تاسو د نور معلوماتو باره کې ځان خبرول غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. وخت په وخت به تاسو ته همدغسې نوي معلومات، تازه ویډیوګانې میلاویږي. ډېره مننه مو کوم. خوشحاله اوسئ، بریالي اوسئ.